رازی شولاس پکار ودانو افغانستان د ګل غوندې بخکلی جوړو افغانستان چې شوروي د بلبلو د چنچنو بغو بڼ کې چې شوروي د بلبلو د چنچنو د رسنیو د مرکز محترم کارکونکو ډېر محترم قاری صاحب او د رسنیو محترم استازو او د افغانستان مجاهد ملت ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوښ یو چې د تاسې په واسطه د خپل ملت سره خبرو باندې مخامخ لګیا یو او خپل غږ تر خپل ولس سره رسوو. الله تعالی مو په ډېرو نیکیو ونازوه. د افغانستان د اسلامي امارت ټول کارکوونکي لله الحمد په ورسپارل شویو وظایفو کې ډېر مخلصانه لګیا دي او ترڅنګ مو د هر ارګان تخنیکي کدرونه څنګ په څنګ له موږ سره همکار دي او الحمدلله د هر کال نه بلکې د هرې میاشت په تېرېدو سره زموږ کارونه د ترقۍ په مخ روان دي. په دې سلسله کې د برېښنا شرکت په پرمختګونو باندې مختصر نظر له تاسو سره شریکوو. الله تعالی دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. موږ په افغانستان کې د برېښنا شرکت د بیل شوې انرژي په راټولولو په انداز 2.5% عواید زیات کړي دي او زیات مو کم کړي دي. په ټول هیواد کې له میټرونو پرته یعنی ترو لینونه هغه شالته به لین ترو یا به میټر خراب و یا به په غیر مسلکي ډول استفاده کوله د هغوی مخنیوی سوی ده. د هغوی مخنیوي په مقابل کې د موږ د ضایعاتو مخه نیول سوې ده او د موږ د عوایدو کچه لوړه سوې ده. ټول دولتي ادارو د 1401 کال پورې هغه پورونه په دولت باندې وو. له هغه نه مو الحمدلله 3.5 میلیارده افغانۍ راټولې کړي دي له دولت نه او کابل کې هغو پیرودونکو څخه چې حاضر نه ول د برېښنا بیلونه په خپل وخت ورکړي او په هغوی کې سیاسیون زورواکي او داسې خودسره خلک وو چې هغوی د برېښنا بیلونه نه تادیه کول. موږ وکولی سوی چې 118 میلیون افغانۍ له دغو خلکو څخه ترلاسه کړو. افغانستان کشوری است که 40% مردم آن به برق دسترسی دارد و 80% برق آن وارداتی می باشد. برېښنا شرکت به خاطر تأمین برق مطمئن و دوامدار پلان استراتژی 5 ساله انرژی قابل تجدید و مثمریت انرژی را بر 5 سال ترتیب نموده که در حدود 710 مگاوات می باشد. از جمله 470 مگاوات آن بخش سولری است که متصل به شبکه است یعنی آن گرید می باشد. 40 مگاوات از این منفصل به شبکه است که در جاهای کار می آید که مثلا ولایات دوردست ماست، ما در اونجا شبکات سولری اونجا جور می کنیم. 200 مگاوات دیگه از پروژه های بادی است. در رابطه با زغال سنگ هم که دستگاه های تولیدی باید ایجاد شود در افغانستان تأسیس شود. ما کارهای مقدماتی و فیزیبیلیتی استادی از اونا را انجام دادیم که کارهای از اونا امرای سرمایه گذارای خارجی و داخلی جریان داره. امید است که در آینده های نزدیک شاهد یکی از قراردادهای در بخش سرمایه گذاری زغال سنگ باشیم. په هرات، بلخ، کندوز، کندهار، پروان، ننګرهار ولایتونو کې د برېښنا هغه لوی مصرف کوونکي چې د LPU په نوم باندې یادېږي د هغوی میټرې وکتل سوې، تخنیکي مشکلات یې درلودل، هغه اصلاح سول چې په مقابل کې 102 میلیون افغانۍ برېښنا شرکت ته قانوني خپل بیلونه تحویل کړل او د برېښنا بیلونو سیستم کې 10550 په شاوخوا کې هغه میټرونه چې د افغانستان د اوبو انرژي د یو کمیسیون لخوا د جمهوریت په وخت کې کمیسیون ټاکل شوی و، هغوی په ساحه کې توزیع کړې وله او هغه میټرونه د برېښنا په سیستم کې ثبت شوي نه وو، هغه هم ثبت شوي دي.
د مکرویانو شبکه چې د 55 کلونو په انداز پخوانۍ شبکه ده، په دې کې انالوګ میټر لګېدلی دي چې تیر وخت کې برېښنا نه ده توانېدلې چې دا پروسه عملي کړي او د هغوی دپاره یې میټر یې هم اخیستې ولې، خو توانېدلې نه دي چې تر څو په ساحه کې دا کار عملي کړي. الحمدلله د اسلامي اماراتو راتګ سره موږ دا پروسه په مکرویانو په ساحه کې عملي کړله. اول ته مو 500 میټر لګولي دي او 3000 شاوخوا نور پاته دي. موږ په عوایدو کې فلحال ډیر فرق دا راوسته ده چې په تیرو وختونو کې به موږ له مکرویانو څخه تقریبا ټوټل 14 میلیون افغانۍ راټولولې او اوس د هغوی مصرف 30 میلیون ته رسېدلی ده. نو له یو طرفه د موږ عواید قانوني زیات شول، له بل طرفه هغه ضایعات چې د برېښنا کېدل دا په مفت روان وو او د میټرو د وجې نه وو چې 55 کاله زاړه میټر وو او هغوی نه سوی کولی چې ښه برېښنا خلکو ته ورسوي، بلکې ضایعات یې زیات درلودل. د هغې اصلاح شوې ده او دغه هم د برېښنا په عوایدو کې زیات شوي دي. در سال گذشته تیم تکنیکی برشنا شرکت توانست فرمول محاسبه NPMV که انرژی جذب ناشده از کمپانی‌های داخلی بود و قبلا ما با اونا قرارداد امضا کرده بودیم، اونا را روی بررسی بگیره که با بررسی از این فرمول جدیدی را ما به میان آوردیم که سالانه به برشنا شرکت $120,000 مفاد می آید. برشنا شرکت تفاهمنامه همکاری با وزارت محترم دفاع ملی، وزارت داخله، د افغانستان بانک انجام داده که با انجام از این تقریبا در حدود 40 مگاوات برق با یکی از سرمایه گذاران که سرمایه گذار داخلی هستند به نام ژمن چوپر در حصار شاهی ننگرهار فیزیبیلیتی استادی از اینا ادامه داره، مطالعات خود انجام داده و در ساحه انشالله تعالی کار از او را ما منتظر هستیم تا آغاز کنه. وزارت دفاع و وزارت داخله را تأسیساتش باید برقدار می ساختیم که سالهای متمادی توسط دیزل جنراتورها اونا برقدار بودن و اونا را باید ما شبکه ملی برقدار بسازیم که در این جمله نو تأسیس وزارت دفاع ملی را ما برقدار ساختیم. 39 تأسیس دیگر هم سروی و در مقابل فیس خدمات که برشنا شرکت از پیششان حاصل میکنه او را هم تکمیل کردیم که انشالله تعالی در سال پیش رو ما میتونیم که بسیاری از تأسیسات هم وزارت داخله و هم وزارت دفاع را برقدار بسازیم. این سروی ها که برای تمام وزارت داخله و وزارت دفاع مد نظر گرفته شده تقریبا در حدود 48 مگاولت امپیر می باشد. تهیه و ترتیب اسناد تکنیکی سیستم های سولری را برای 6 باب شفاخانه های دولتی در شهر کابل آماده ساختیم که کمیته صلیب سرخ را هم وادار ساختیم تا هزینه از این را بپردازند و شفاخانه های ما دیگه به برق نشوه و خدمات 24 ساعته داده بتوانند. د پیرودونکو خدمتونو په ارتباط مو هغه پروسه چې مشتریان به راغلو د کورونو بلاکونو دپاره به یې میټر غوښتل یا به ترانسفارمر غوښته، هغه پروسه ډېره اوږده وه. په اوږده پروسس لار به راتاوېدل. یو طرف ته به د پیرودونکو دپاره د ورځې کار په جمعه کې کېدو، جمعې کار به په میاشت کېدو. د هغوی دپاره یو کمیسیون وټاکل سو چې 80 سلنه کار یې بشپړ سوی ده او انشاءالله په نږدې وخت کې به ټولو ته سهولت جوړ سي تر څو هر پیرودونکی وکولی سي چې په ډېر کم وخت کې بې تکلیفه بې د کمیشنکارانو له وجې نه دوی خپل میټر واخلي. برېښنا شرکت هغه میټرونه چې د هغوی بیټرۍ خرابې ولې یا کار نه کول 10,000 بیټرۍ مو اخیستې دي او د برېښنا شرکت په هغو ځایو کې ساعته موږ د تخنیکي مشکل سره مخامخ وو، د هغوی اصلاح هم ورباندې کړې ده. 1400 کال کې د موږ ضایعاتو کچه 3.15% وه، اوس 26.13% ته راټیټه شوې ده چې په ټوټل کې دغه 6.28% کېږي چې دا ضایعات په راکمولو کې یو ډېر مثبت قدم ده. برنامه آگاهی دهی در 105 نهاد دولتی و غیر دولتی ما برپا کردیم تا صرفه‌جویی انرژی برق را بر مردم نهادینه بسازیم و مردم را آگاه بسازیم تا
از برق صرفه‌جویی کنند. قسمی که رئیس تجارتی هم به این چیز تذکر دادن، وظیفه تک تک افغان ها است تا چراغ اضافی خود را خاموش کنند تا همسایه‌شان برقدار شود. لین OPGW از که فایبر ما میشه از سالهای متمادی که پروژه کار شده بود، از ارغنده الا خوست غیر فعال بود. تیم های تکنیکی در حدود 230 کیلومتر لین OPGW را دوباره ترمیم کردند، وصل کردند و سیستم اسکادا خود را از سیستم مرکزی خود برشنا شرکت با این ولایات وصل کرد که حال ما می توانیم که کنترل را از راه دور ولایات لوگر، پکتیا، خوست از راه دور کنترل کنیم. اگر امی پروژه را که ما به پیش بردیم یک کمپانی خارجی به پیش می برد، در حدود $600,000 از پیش ما می گرفتن یا پروژهش هزینه می برداشت. اما کارمندان برشنا شرکت این پروژه را به $120,000 انجام دادند. تطبیق پروژه بلند بردن ظرفیت لین انتقالی 110 کیلوولت کجکی الی کندهار از 30 مگاوات به 85 مگاوات به طول 170 کیلومتر. این پروژه را قبلا ما ترتیب کرده بودیم، کمپانی های خارجی را دیزاین کردن و گفتن که در حدود $20 میلیون هزینه می برداره. برشنا شرکت با کارمندان خود با مدیریت سالم خود توانست این پروژه را در حدود $3.5 میلیون تکمیل کنه که $16.5 میلیون به امارت اسلامی به بودجه ملی ما مفاد رساندیم. ولدي سره د برېښنا کارمندانو د مخابراتي ټکنالوژي ملګرو په همکارۍ باندې وتوانېدل چې برېښنا کې د برېښنا سیستم فعال کړي. موږ په ټول افغانستان کې په 28 ولایتونو کې آفلاین پیسې جمع کولې، اوس موږ همکاران وتوانېدل چې په خپل فکر او په خپل علمیت باندې یا د برېښنا ترنوال لاندې دا سیستم جوړ کړو چې موږ په ټول افغانستان کې آنلاین پیسې جمع کوو. دا یو داسې سیستم دی خارجي کمپنیو د موږ لپاره جوړول تقریبا په اوس مهال کې موږ ته جوړ کړی وای تر $10 میلیونه زیات صرف د سیستم اخیستلی او بیا د یو ولایت د جمع کولو چې هر ولایت د سیستم ته داخلول تقریبا شاوخوا $10 مصرف وو. نو د موږ ځوانان وتوانېدل په هغه مصارفو چې صرف د سفر د تلو راتلو د خوراک مصارفو تقریبا یو 15 لک افغانیو بدل کې دغه یو ډیر قوي سیستم فعال سو. سروی، دیزاین، انستالیشن، تست و کمیشنینگ و برقدار ساختن سب استیشن ها انجام یافته و یکی از اونا سب استیشن چمتال است که انجینرهای داخلی خود برشنا شرکت افغانای خود ما دیزاین کردن، جور کردن و فعلا در حالت بهره برداری است. در صورتی که این پروژه را یک کمپانی خارجی و پیش می برد $2.5 میلیون هزینه برمی داشت، ولی کارمندان برشنا شرکت توانستند که با $500,000 این پروژه را تکمیل کنند. در سال 1401 تیم های تکنیکی برشنا شرکت در بخش تولیدات داخلی که چی تولیدات از نگاه پایه ها و سویچ بورد و بعض مسائل تکنیکی است 5888 اصل پایه آهن کانکریتی را تولید نمودند که مختلف السایز است و در تمام ولایات از این کار گرفته میشه. شبکات برقرسانی و اصلاحاتی که در تمام شبکات انجام میفته ما از این پایه ها استفاده میکنیم. 174 پایه سویچ بورد های مختلف السایز به خاطر استانداردسازی شبکات، کاهش ضایعات ما تولید کردیم. تولید 5232 عدد براکت به خاطر اصلاحات شبکه و توسعات شبکه انجام دادیم. 2155 پایه میتر بکس هم تولید در فابریکات داخلی ما انجام یافته که خود نماینگر از این است که ما او چیزایی را که میتونیم در داخل افغانستان در داخل خود برشنا شرکت تولید کنیم او را کوشش نمی کنیم به اعلان بسپاریم، بودجه از او را میگیریم در بودجه ملی خود یا در بودجه داخلی خود به مصرف میرسانیم و از کارمندای خود کار میگیریم تا رشد اقتصادی ما هم و فواید ما هم بیشتر شود.
او د تدارکات برخه کې موږ 296.55 میلیون افغانیو خریداري کړې تر اوسه پورې او 591 میلیون افغانیو قراردادونه له خلکو سره لاسلیک شوي دي، پروسې سرته رسېدلې دي، دا هم د عملي کېدو په حالت کې دي. او مالی حالت مو دغه ده چې موږ د ټولو ګاونډیو سره د پیسو په راکړه ورکړه کې هیڅ ستونزه هیڅ مشکل نه لرو. د هغوی پیسې تقریبا موږ خلاص کړي دي. شون تعامل ده چې یو طرف برق راځي بل طرف پیسې ورځي. طبیعي ده چې هلته به یو انداز پیسې په دا منځ کې د تجارت په د راکړه ورکړه منځ کې پاتې نور د هغوی پیسې موږ ورکړي دي او په لاندې ترتیب مو ورکړي دي. ازبکستان هېواد ته مو په تېر کال کې 94 میلیونه ډالر څه باندې دغه رسولي دي. تاجکستان هېواد ته مو 96 میلیون ډالر رسولي دي او ترکمنستان هېواد ته مو 40 میلیون ډالر رسولي دي او ایران هېواد ته مو 2 میلیون ډالر رسولي دي. تیم تکنیکی برشنا شرکت با مدیریت سالم توانست فابریکات داخلی نقلو مایپر سروبی را به شکل درست مدیریت نمایند و سال قبل 390 میلیون کیلووات ساعت برق ما در تولیدات داخلی آبی داشتیم که اگر این را با پول معاوضه کنیم در حدود 3 میلیارد افغانی ما عواید از تولیدات داخلی خود داشتیم. همچنان به خاطر گسترش شبکات، توسعه شبکات، ما در حدود 272 میگاولت امپر شرایط تکنیکی بر مشترکین جدید دادیم. در ضمن در شهر کابل صنعتکارا از پیش ما زیادتر شکایت داشتن سال قبل، به شما معلوم است، اما امسال شما میبینین که حالت بهتر شده میره. ما لین‌های میدیم ولتیج از را تمامش جدا سازی کردیم که تا این لین‌ها مشخص برای پارک‌های صنعتی و صنعتکاران ما باشه و اونا مشکل تکنیکی در این بابت نداشته باشند. مطالعات امکان سنجی تکنیکی جهت توسعه و جذب انرژی پروژه های لین انتقال 220 کیلوولت از پل خراسان الی قشتپه، از قشتپه الی درزاب، از گردیز الی ولسوالی احمد خیل و انجام لطف‌الو استادی لین های انتقالی ترکمنستان الی دشت الوان، از دشت الوان الی ارغنده و از ارغنده الی قندهار. این تمامش انجام دادیم که چی رقم ما بتانیم که از لین 500 کیلوولت در آینده خوبتر استفاده کنیم و برقی را که از او لین ما میگیریم تا ولایت قندهار برسانیم و حتی به این هم پلانهای آینده ما است که چی رقم بتانیم برق کجکی را پس همراه برق وارداتی سنکرونایز کنیم و اردو برق به شکل درست استفاده کنیم. مطالعه و امکان سنجی و مسیرهای لین‌های انتقالی ولتاژ بلند 220 کیلوولت 110 کیلوولت به طول مجموعی 815 کیلومتر. این سروی ها و انجام دادیم که سروی ها در ولایت های قندار، هلمند، فرا، جوزجان و ولایت غور که یکی از ولایات ماست که دوردست هستند و اونا تا فعلا از برق ملی شبکه استفاده نمی کنند، اونا را هم امکان سنجی و سروی و دیزاین از اونا را انجام دادیم تا در آینده بتوانیم ات ولایات را ات جایی را که تا فعلا برق نداره اونا را هم برقدار بسازیم. امی پروژه هایی را که ما در حیثیت سروی و دیزاین از یا صحبت میکنم، اگر کمپانی های خارجی را کار میکند بیشتر از 3 میلیون دلار از پیش ما عرض میکردن، ولی کارمندای برشنا شرکت که معاش و خدمات ترانسپورتی و یایش که حساب کنیم در حدود 28,000 دلار ما امی تمام موارد در بر گرفته انجام دادیم. در سال قبل ترمیم دروازه گلابه نقلو را انجام دادیم. 38 سال می شد که دروازه گلابه نقلو بند بود و تمام رسوبات و سیلاب هایی که می آمد کلش دست کاسه ذخیره شده که در حدود 20 متر ما عمق زیره که معلوم کردیم در اوجه رسوبات ذخیره شده. ما توانستیم که این دروازه را پس دوباره فعال بسازیم بعد از 38 سال و این دروازه را باز بسازیم و یک مقدار هنگفته از رسوبات از این دروازه تخلیه کنیم که خود باعث از این میشه که گنجایش آب بیشتر شود و تولید داخلی ما هم ازدیاد بیافته.
تیم تکنیکی برشنا شرکت توانستند که توربین نمبر دوم فابریکه مایپا را هم دوباره ترمیم کنند که 22 مگاوات برق در اونجا هم افزود شده و یک توربینی که از سالهای متمادی خراب است، بر از اونها هم پلان امساله داریم که او را هم با کمپانی زمین صحبت کنیم و در پلان مالی هم گنجانیدیم تا او را هم ترمیم اساسی کنیم. در سرتاسر افغانستان دستگاه‌های آبی کوچکی که موجود بود از سالهای متمادی اگر ترمیم نشده بود و یا توجه صورت نگرفته بود، برای تمام از اونها پلان‌های کاری ساختیم و بسیاری از اونها را ترمیم کردیم که در حدود 1 مگاوات ما فی ساعت تولیدات داخلی خود در این بخش تنها اضافه دادیم از بخش مایکرو هایدرو. ساحاتی که توسط زورمندان در ساحه نقلو سروبی غصب شده بود، ما دوباره اونا را از پیششان برگشتاندیم و بسیاری از تأسیسات ما که از طرف مردم عام استفاده می شد بدون کدام قرارداد بود و ما امروز از اونا قرارداد کردیم، تمامش پس دوباره از غصب نجات دادیم و امروز تقریبا در حدود 8.6 میلیون افغانی سالانه بر ما از این بابت مفاد می رسد.